چې هر طرف ته ځانځاني ده او بیخي ډېره ده ځکه بې خونده زندګي ده او بیخي ډېره ده په دې مادي دور کې هر یو څیز نه ګټه ښه ده خو ژوند له مینه ضروري ده او بیخي ډېره ده قیومه یو د پښتون وینه د ارزانه دلته نوره د هر یو شي ګراني ده او بیخي ډېره ده ملګرو ستړی مه شئ په خیر راغلی عمرزو کلي ته راغلی یم یو ډېر ښه شاعره مشر شاعر ښاغلی ډاکټر طیب منظر صاحب را سره دی دا ښاغلی موږ ډېر اورېدلی دی د ډېر وخت نه د شعر و شاعرۍ سره علاقه لري په خپلو شعرونو او ښایسته کلامونو یې موږ هر وخت تر و تازه ساتلی یو نن مو د دوی خاورې د دوی سیمې ته دا خپرونه راوړې ده دا مازدیګری مو د دوی سره راجوړ کړو موږ یې مننه کوو چې موږ ته یې وخت راکړو او موږ سره یې دغه خپرونه ریکارډ کړه منظر صاحب پروګرام کې درته خرکلی ویم ستړی مه شئ جزاک الله الله دې خوشحاله کړه الله هم قدر وکړه او تاسو ته موږ هرکلی ووایو چې تاسو راغلي یاست زموږ دې غریب خانې ته او موږ باندې دا خوشحالي پیرزو شوه الله هم خوشحاله کړه د کوم وخت نه شعر و شاعري لیکې زما خو که لږ لرې لاړ شو جی نو زه بچپن نه بازاو کوم خو شاعر نه وم بیا داسې وخت شو موږ پړانګ 400 کې رهایی شو بیا دلته کې عمرزو ته کډه راوړه سید امین سوچي صاحب د الله پاک وبخي هغه سره مې ناسته ولاړه شروع شوه د هغې ناستې ولاړې د برکته زه په دې باندې پوه شوم چې ما کې هم دننه پټ یو شاعر پروت دی نو هغه صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند نو هغه دغه ناستې ولاړې په برکت باندې بلکې زه به دغه ویم چې زه سید امین سوچي صاحب خپل استاذ ګڼم باوجود د دې چې لکه په شعرونو کې هغه زما اصلاح نه ده کړې خو زه هغه د مشاعرو په چل پې کړې ما د هغه ګوته نیولې دغه سره یو ځای په مشاعرو ګرځېدلې ما په شاعرۍ په رموز او په دغه باندې پې کړې ما نو الله پاک دې وبخي مردم ساز شخصیتو نو د تقریبا شاید چې 73-74 به چې ما شاعري شروع کړې ده عجیب ستاسو د شاعرۍ زمانه خو ډېره لرې ده او یقینا چې تر دې دمه به ډېر کلامونه لیکلي وي نو کتاب هم ولې نشته او که مخکې مې اراده لرئ د کتاب راتلو نو کتاب خو لکه مخکې نه هم لکه اراده نه وه او اوس اراده هم شته انشاءالله جی او وبشي الله پاک به وکړي زیات څه لیکې حاجي صاحب غزل لیکې چاربیته لیکې نظم زه لیکې خو غزل نظم او قطعه دا درې څیزونه لیکم زیات څه لیکې زیاته یاره که زه ووایم چې زه نظم زیات لیکم نو هم کیدای شي چې صحیح نه او که زه ووایم چې زه غزل زیات لیکم نو هم کیدای شي چې صحیح نه خو دا تقریبا د دې توازن به زه ووایم چې برابر دی صحیح ده نن به راته څه وایې نن خو یاره زه یم چې تاسو نظم ووایم بس ارشاد فلسطیني ماشوم د مور غېږه کې پروان کندر کې اوږې تږې پروت و د لوږې ساه یې اخیستلې نه شوه په خړاغو سترګو یې اسمان ته کتل د مور یا زړه د غمه ټک چوده خو د خدای په چارو یې وس نه رسېده زوی یې د مرګ او ژوند په برید ولاړ و پلار یې په غم کې غریب نیولې پروت و په دې حالاتو باندې سوچ یې کوو چرته درک د هیڅ شي نه لګېده د کلي خلکو هم هجرت کړی و خواوشا ټول کورونه روان پراته وو ماشوم ناڅاپه په کمزوري آواز یو اخیري چغه د خولې وویسته بابا د لوږې نه مړ کېږم درته چرته څه شی خو راله راوړه که نه پلار یې د کوره بهر منډه کړله د نړېدلو مارکیټونو خواله هلته ملبکې یو بسکټ یې وموند په منډه منډه باندې کور ته راغی زوی یې د مور غېږه کې مړ پروت و هغه بسکټ یې په کفن کې کېښود ورله بسکټ یې په کفن کې کېښود او په جړا جړا یې داسې ووې واخله بچې دا به جنت کې وخورې یو انسان نهر نهور و اوچې شوې یې کلمې وې د یو خان بنګلې ته لاړو د سخا چې یې چرچې وې دی یې وشړه د دره سپي ته غوښې یې پرتې وې
د انسان په حسرت وې ها کاش خالقه چې زه سپی وې زه سپی وې واه زما د قتلولو په جانان مقدمه شوه او میزان چې په میدان کې د محشر ولګېدو او جانان ویل ما هسې ازمایل د نظر غشي ها ناڅاپه په خطا رانه منظر ولګېدو واه واه د زمانې غېږه کې ها په لوسو پوسو یمه ها د یو ماشوم په شانې زه په خړپوسو یمه واه کله د یو سهارا ها. کله د بل اخلمه او پاپلو پل اخلمه ها. پاپلو پل اخلمه واه کله په لوبو یمه ها. کله جړا راشي ښه کله جړا راشي کله خندا راشي کله د چا په اوږه کله د چا غېږه کې کله جوټې وهمه زه د سبا غېږه کې کله یریږم زه کله بوږنېږم زه ګوته نیولې روان بیا هم غورځېږم زه څوک وایي دلته راشه چې درله من درکمه تا به بازار ته بوځم درله به ام درکمه نه په دروغو یمه نه په رښتیا پوهېږم نه په وفا پوهېږم نه په جفا پوهېږم کله د ځمکې په سر د شګو کور جوړوم کله چې وغورځېږي کورونه نور جوړوم کله چې منډه کړمه پړ مخې وغورځېږم چاپېره وګورمه لکه چې وشرمېږم که خوا کې ووینم څوک راله حیا راشي که څوک دړمن شي په ما نو زر جړا راشي نازک خیالونه زما کله زخمی غوندې شي د ګلو غېږه راته ازغي ازغي غوندې شي کله د لوبو سامان د قاره مات کمه زه د بې فایدې څیزونو حاصل نجات کمه زه د ځمکې ارته سینه ډکه د غم شي کله په رڼا ورځ کې راته ښکاره تورتم شي کله مینه ایمان دی زما خو لږ نادان یم زه نه په فایده پوهېږم نه په نقصان یم زه څوک مې شوده وګڼي څوک وایي هوښیار دی څوک مې روانکاري ګڼي څوک وایي قلار دی کله چې ستړی شمه په الله اوده شم کله چې ضد ونیسم په تسلو دوکه شم د زمانې غېږه کې په لوسو پوسو یمه د یو ماشوم په شانې زه په خړپوسو یمه کله د یو سهارا کله د بل اخلمه پاپلو پل اخلمه پاپلو پل اخلمه اوس دا دویم بند دی د یو مرغه په شانې زه په هوا الوزم زور مې وزر کې نشته خو په یو خوا الوزم کله ځنګل ته وزم کله په غر الوزم کله ماښام الوزم کله سحر الوزم کله صحرا ته ځمه کله چمن ته ځمه خلقه پوهېږم نه چې کوم وطن ته ځمه کله د باز غوټې نه زه یریدلې تختم کله ټپس کارغه نه زه بوږنېدلې تختم کله په بڼ کې پټ شم د چا ښکاري د لاسه کله فریاد کومه بل ازاري د لاسه هلته لیندې په لاسو څو هلکان ولاړ دي دلته ټوپک په اوږه یو څو ځوانان دي ولاړ دي کله زخمی چې شمه بوټو کې پټ شمه ترې زړه مې لړزېږي خدایا په کم یو ګوټ شمه ترې نه تښتېدې شمه اوس نه ټینګېدې شمه اوس نه ودرېدې شمه اوس نه پټېدې شمه اوس خدایا اوس کم خوا لاړ شم ځای د امان مې نشته ځای د استوګ نه دلته په درس جهان مې نشته کنزل خیرې کومه د چا مظلوم په شانې په جړا سر شمه زه د یو ماشوم په شانې د زمانې غېږه کې په لوسو پوسو یمه بیا هغه بل بندې د مسافر په شانې په لوی سفر روان یم زور مې د مسافر په شانې په لوی سفر روان یم د یو مجنون په شانې سوي زیګر روان یم کله زنار په غاړه ولاړ حرم کې یمه کله مندر کې ولاړ خیال د حرم کې یمه آخر زه هم انسان یم تا ته معلوم یم ربا کله ظالم شم خدایا کله مظلوم یم ربا لوی واړه چغې وهي دا لیونی د خلقه وی وهې اویه شړی دا سپېلنی د خلقه دا سفید پوش لیونی سیرې ګریوان د خلقه خپلو کې پردو کې رسوا په درس جهان د خلقه څوک ترېنه لرې ولاړ په دې افسوس کوي اخر ګناه یې څه ده دا یو تپوس کوي نه راته لار ښکاري او نه ګودر پیژنم نه رهنما مې شته دی او نه رهبر پیژنم رسم سفر نه خبر نه د منزل نه خبر نه د ابد نه خبر نه د ازل نه خبر د یو کاروان په شانې ځان له کاروان یم زه د دې جهان په شانې ځان له جهان یم زه ښکته او پورته ګورم ځای د قرار مې نشته وړاندې او وروستو ګورم د تېښتې لار مې نشته چې څومره تختم ترېنه مخکې جنجال راشي سر په ګریوان ښکته کړم نو دا مې خیال راشي
د زمانې غېږه کې په لوسو پوسو یما د یو ماشوم په شانې زه په خړ پوسو یما دا اخیری باندې جون په دنیا کې غواړم د یو انسان په شانې نه د میږي په شانې نه د حیوان په شانې د مسلمان جامه کې دلته ټګان وینما د شنې قبا د لاندې سو شرمخان وینما چرته ټګان وینما چرته برګان وینما د یو انسان په غوخه نور انسانان وینما څوک د قانون په نامه پردي حقونه اخلي څوک په پیسو او ټکو مو ایمانونه اخلي څوک وایي تاله روټه کپړه مقام درکوم د ښکته ځمکه ستا ده پورته اسمان درکوم څوک د انصاف په نامه د یو سامراج بچي دي څوک د اسلام په نامه د بل سامراج بچي دي د یو سوالي په شانې جون تېرولی نشم د یو سوالی په شانې ژوندون تېرولی نشم د بې ایمانو په شان ایمان خرڅولی نشم نور په دنیا کې خدایا مظلوم کېدی نشم د چا ظالم د یرې اوس چپ کېدی نشم خدایا زه ستا په ځمکه هم ستا نظام غواړم سوچه نظام د عدل سوچه اسلام غواړم او که دا اسلام وي خدایا زه مسلمان نه یم انسانیت که دا وي نو زه انسان نه یم د زمانې غېږه کې په لوسو پوسو یم د یو ماشوم په شانې زه په خړپوسو یم کله د یو سهاره کله د بل اخلمه پاپلو پل اخلمه پاپلو پل اخلمه یو غزل دی جی زما د ځان زما د قام د امیدونو قاتل زما نه غواړي تعاون د غیرتونو قاتل شام فلسطین کشمیر عراق وزیرستان او دلته شام فلسطین کشمیر عراق وزیرستان او دلته په هر ځای ما قتلوي دا د نسلونو قاتل دا د نسلونو کا ډېر ښه دی جي ډېر ښه دی جي صاحب د دې نه زیاته بدبختي به نوره سوي خلقه زما جانان دی هم زما د ارمانونو قاتل او دلته مجبور دلته مظلوم دلته مقتول مجرم دی دلته ګډیږي په سرو سترګو چورلکونو قاتل واه جی صاحب دا بیا وایي دا یو لزل وایي دلته مظلوم دلته مجبور دلته مظلوم دلته مقتول مجرم دی دلته ګډیږي په سرو سترګو چورلکونو قاتل دلته خزان دلته ګلچین زاغان په یو سلا دي دلته مالیار دی د چمن او د ګلونو قاتل او زما تور سره ته په مخ زما تور سره ته نقاب په مخ څوک هم نه پرېږدي زما غیرت نه اعلاموي د عصمتونو قاتل او اوس په جامه د تقدس کې هم راپېښه کوي دا د مسجد دا د منبر د محرابونو قاتل اوس په جامه د تقدس کې هم راپېښه کوي دا د مسجد دا د منبر د محرابونو قاتل او منظره اوس د بېوسو رب په خپل عمل شي د خپلو صف کې د ولاړ د خپلو رونو قاتل ډېر ښه دی جي صاحب ډېر ښه دی جي یو غزل بل جی اشنا ستایل ستا د حسن قصیدې نشمه خپلو غمونو نه والله اوزګارېدې نشمه د دې ژوندون نه خودکشي راته اسانه ښکاري په دې سپېره نظام په دې سپېره قصاب نظام کې اوسېدې نشمه او ډېر راته وایي سر کړه ښکته هېڅ خبره نه ده ستم خدا دی خوددارۍ نه ټیټېدې نشمه او زما د فکر جولانۍ له بل جهان پیدا کا خالق ستا په کائنات کې زایدې نشمه او شعر دی په سرو غرمو یم روان ځان له سزا ورکوم ستا د محل د سوري لاندې ودرېدې نشمه او یا به د لوږې نشم مړ یا به خپل حق واخلمه کچکول په لاس د چاکوسو کې ګرځېدې نشمه منظره نن هوس پرستو ته په جار ووایه ژوندی ضمیر یم هېڅکله خرڅېدې نشمه ډېر ښه دی حاجي صاحب ډېر خوند یې وکړو ډېر ښه کلامونه او ملګرو دغه زموږ ښاغلي ډاکټر طیب منظر صاحب سره لومړی خپرونه وه د دوی صحت دوی ته نور اجازت هم نه ورکوي تاسو به د غږ نه تاسو ته به پته لګي چې موږ په کلامونه ډېر هم ووې خواهش لرو چې د دوی نه نور هم کلامونه واورو ځکه چې د دوی هر کلام انتخاب دی
هر یو شعر انتخاب دی خو د دوی د صحت له وجې به موږ خپله خپرونه دلته راغونډه کړو. حاجي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. موږ به بیا راځو، بله خپرونه به هم کو. یو جهان مننه. جزاک الله جی، الله تاسو ستاسو قدر وکړه او الله خوشحاله کا.